د فیسبوک معززو دوستانو الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن پنجشنبه د فبروري د میاشتې 14 تاریخ دی. نن انشاءالله وروسته د هغه مقدمتي درسونو نه او ګرامري برخو نه چې موږ تدریس کړي نن مستقیما د کنورسیشن یا د محاورې برخې ته داخلیږو د وعدې مطابق. نن به انشاءالله خپل درسونه د کنورسیشن په برخه کې مخ ته وړو. وبخئ چې زکام ستاسو دعاګانو له برکته نسبتا ښه شوی یم، خو بیا هم اواز کې ستونزه شته، بخښنه غواړم. نو مرګلو مخکې که داسې یو مختصره رڼا واچوم په تېر شوي درسونو باندې موږ ابتدا کې چې شروع وکړه د انګلیسي عین الفابیټس نه چې څومره واویل د سیمې وویل او کنسونینټ دا مو راواخیستل، د مفرداتو د مرکباتو او وزنو باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې. همداسې دې تر څنګ موږ په جملو ته داخل شو چې جملې څو قسمه دي او څنګه جوړیږي، او افرمیټیو سنټنس، نیګیټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس، نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس، دا جملې دې تر څنګ دغه انفارمیشن کویشن چې دي په هغې باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې. هغې تر څنګ سبجیکټ پروناونس باندې موږ خبرې وکړې او کوم ټو بي وربس دي هغې سره کارول کیږي هغې نه موږ خبرې وکړې. هغې تر څنګ چې ډېره مهمه وه او په خبرو کې مهم رول لري هغه ټینسونه وو چې په ټینسونو کې موږ 4 مهم ټینسونه تدریس کړه چې یو د هغه 4 نه کنټینیوس ټینس و او 3 باقي 2 سیمپل ټینسونه وو. مطلب دا چې یو مو پریزنټ کنټینیوس ټینس تدریس کړه، یو سیمپل پریزنټ ټینس، یو سیمپل پاست ټینس، یو سیمپل فیوچر ټینس. نو دا هغه 4 ټینسونه مو چې ډېر مهم دي په جزئیاتو په همدې باندې مورد خبرې وکړې، ځکه چې کله نن موږ کنورسیشن ته داخلیږو نو د همدغه تدریس شوو ټینسونو په کومک انشاءالله ډېرې مغلقې او پیچیده جملې ډېرې په اسانۍ سره او راحت سره کولی شو چې جوړې کړو. یعنې ټینسونه ډېر مهم دي ځکه چې موږ خبرې کوو یا به په حال کې وي، یا به په ماضي کې وي، یا به په مستقبل یا آینده کې وي. نو حتما زموږ هره خبره د یو ټینس سره یوه اړیکه لري، یو ربط لري. نو په همدې اساس دغه ټینسونه چې موږ تدریس کړه دا ډېر مهم وو او ډېر اړین وو. همدې تر څنګ موږ د اسمونو د سینګولر حالت نه پلورل حالت ته بدلولو طریقې هم زده کړې چې څنګه یو سینګولر ناون پلورل ته بدل کړو. په دغه مثلا عمومي ایس خوري، په دغه شرایطو کې ایس خوري، په دغه شرایطو کې وای په آی بدلېږي، ایس اضافه کېږي، او اف یا اف ای په وي بدلېږي ای ایس، او ځینې داسې وو چې قاعده نه په هغه مواردو نه موږ په جزئیات خبرې وکړې. خو نن انشاءالله هغه وخت رسیدلی چې نن باید مستقیما د کنورسیشن مواردو ته داخل شو. خو بیا هم مرګلو یو یادونه کوم چې ګرامر نه موږ خلاصون نشته، ګرامر به بیا هم موږ د ضرورت مطابق تدریسوو، ځکه نن هم د ګرامر یوه برخه چې ما انتخاب کړې هغه پوزیسیو اجکټیوز په نامه دي، یعنې د ملکي صفتونو په نامه. یعنې دا هم ګرامري یو برخه دی، خو موږ هغه جزئیاتو د ګرامر ته نه داخلیږو چې موږ پوزیسیو اجکټیوز تعریف کړو څنګه دي څنګه نه دي. موږ خاص لیکو چې مثلا پوزیسیو اجکټیوز دغه دی او دا ځکه کنورسیشن مهم رول لري. او دې تر څنګ ما خپله چون مرګلي الحمدلله ډېر ریکویسټونه هم ډېر راغلي دي، همداسې پاتې دي. نو فیسبوک د 50,000 نه پورته مرګلي نه مني، د هغې د دې په خاطر چې د ټول مرګلي ما سره فرینډ پاتې شي، ما یو پیج هم جوړ کړی دی او د خپلې صفحې له طریقه مې شیر کړی هم دی. تاسې کولی شئ چې هغه پیج در سره فالو کړئ او لایک یې کړئ او د همغه طریقه ما سره مرګلي پاتې شئ. یو او دویم دا چې یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی، خو تر اوسه پورې هغه ویډیوګانې ما اپلوډ کړي نه دي، نو هغه لینک مې تاسو سره البته شیر کړی نه دی. نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا پیج ته هم د تدریس شوي درسونو کومې ویډیوګانې چې دي دا اپلوډ کړم او هغه یوټیوب چینل ته هم اپلوډ کړم. وروسته له هغې نه به انشاءالله دغه یوټیوب چینل او لینک هم در سره شریکم، در حالی کې چې د پیج لینک له مخکې د تاسو سره شیر شوی دی. نو مرګلو نن خو فکر کوم ویلنټاینز ډی د عاشقانو ورځ هم دی. ټولو معززو ته مبارکي وایم او ښه وختونه درته غواړم. البته د مور و پلار سره ډېره مینه محبت ورکړئ، البته د مرګلو مخلص و صدیقو مرګلو سره ډېره مینه محبت، د مینې محبت او د سولې او د اخلاص او صداقت ژوند غوره کړئ. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي، واقعي او حقیقي امن دې راشي.
نو مرګلو نن انشاءالله شروع کوو په درسونو چې نن د کنورسیشن هغه ابتدایي مراحلو چې هغه ګریټینګز یا سلامونه دي او څنګه یعنی ګوډ بای یا خدای پامني څنګه واخیستل شي او سلام څنګه واچول شي. نو مرګلو زه یو خبره کوم چې زه ممکن د ګریټینګز یا څنګه ګوډ بای وشي د دې مواردو کې ممکن ډیرو مواردو ته داخل شم. ډیرې مقصد تاسې ضرور هم نه دی چې هر برخې باندې تمسک وکړئ، هر زده کړه یا تشویش در سره پیدا شي، خو زه ممکن یعنی د خاص هاوریو په ځای ډیر دغسې نور مطالب چې د هاوریو مفهوم افاده کوي یا هغې ته داخل شمه. نو اوس زه تختې ته ځمه چې شروع وکړو په درسونو باندې چې نن ګریټینګز ځکه چې بیا پوزیسیو اجکټیو په نامم ګرامر برخې باندې م لږ رڼا اچوو. نو مقصد وخت کم دی، دې په خاطر چې وخت مو ضایع نه شي خبرو نه ډډه کومه. نو اوس نن کوم تاریخ چې دی مرګلو هغه د فبروري یا 2مې میاشتې 14 تاریخ دی 2019 کال. نو ما مخکې لکه ویلي وو چې ګریټینګز مرګلو یو د هغه ته ډېر فکر کوئ د تلفظ ته. ګریټینګز ګریټینګز معنا سلامونه، ګریټینګز سلامونه. اول مخکې د دې نه چې ګوډ بای ته داخل شو، مثلا اول موږ سلامونه څنګه یو چا سره مخ کیږو، څنګه سلام کلام وکړو، در حالی کې چې موږ په پښتو او عربي د کوم دیني اصول چې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو داسې وایو، خو انګلیش کې داسې نشته. دا چې نشته نو انګلیسي کې موږ های او یا هیلو ډېر کارول کیږي، های او یا هیلو. دا هغه دوه کلمات دي چې دا ډېر کارول کیږي. خو دې فرق دا دی چې های اکثره انفارمل یا غیر رسمي مواردو کې یا د مرګلو ترمنځ غیر رسمي، انفارمل معنا غیر رسمي، نو غیر رسمي مواردو کې تاسو های کاروای شئ. او هیلو چې دی دم تقریبا د های په معنا، خو دا فارمل یا رسمي یا دفتري یا داسې ښه اصولي طریقو سره یا رسمي مواردو کې تاسې کولی شئ چې د های په ځای هیلو استفاده کوئ. نو دا دوه هغه کلمې دي چې تاسې په انګلیسي کې د ګریټینګز دپاره اول ځل دپاره استفاده کولی شئ. لکه های مثلا هیلو داسې تاسې کلمې ویلی شئ لکه موږ وایو چې السلام علیکم، نو های او هیلو. او ځینې یو بل هم کلمه هم شته چې هغې ته هی لکه دا ایچ ای وای، دا هم غیر رسمي. هی لکه هی دغسې تاسې دغه کلمه اکثره کولی شئ چې د غیر رسمي مواردو کې د ابتدایي سلام دپاره استفاده کوئ. اوس راځو چې هیلو یا های د دې نه کوم نور موارد دي چې مثلا استفاده کیږي. یو درې موارد چې ډېر مهم دي هغه دا دی مرګلو چې یو خو دا دی چې ګوډ مارنینګ، موږ تاسو چې استفاده کوو ګوډ مارنینګ، زه به د ګوډ مارنینګ یو دغه که های مثلا زه اوس وایم ګوډ مارنینګ معنا که موږ تاسو په پښتو کې معنا کو سهار مو په خیر، سهار مو په خیر یا سهار مو نیکمرغه، نو سهار مو په خیر ګوډ مارنینګ. حتی دغه کلمه دومره دغه اصطلاح دومره مشهوره دی چې کله دوی ګوډ هم تلري کوي، داسې مارنینګ های مارنینګ، لکه داسې لکه تاسو ویلی شئ ګوډ مارنینګ. ګوډ مارنینګ یعنی سهار مو په خیر. سهار مرګلو اصلا د شپې د 12 بجو نه بعد شروع کیږي، عین تر غرمې 12 بجو پورې ټول سهار دی. یعنی که چیرته د شپې 12 بجې او 1 دقیقه وي، یعنی 12 بجو نه د شپې 1 دقیقه تیره شي، نو تاسې ویلی شئ ګوډ مارنینګ. ګوډ مارنینګ تاسو دغه شی ویلی شئ ګوډ مارنینګ یعنی سهار مو په خیر. نو مطلب دا موږ اصلا د موږ افغانان یا خاص ډول پښتانه کله چې تیاره وي نو موږ هغې دپاره سهار نه استفاده کوو، خو اصلا اصول دا دی چې د شپې د 12 بجو نه ولو که 1 دقیقه هم واوړي دا سهار شروع دی، دا د سهار یو برخه دی. نو تاسو ویلی شئ ګوډ مارنینګ. نو تاسو عین تر غرمې ولو که 11 بجې 9 دقیقې وبخئ د 9:50 دقیقې وي، تاسو ویلی شئ چې ګوډ مارنینګ. ګوډ مارنینګ معنا سهار مو په خیر. های ګوډ مارنینګ. نو تاسو ویلی شئ تلفظ بیا هم یو وارې تکراروم وبخئ چې ما اواز هم ښه دی، های ګوډ مارنینګ، های ګوډ مارنینګ. لکه خو اوس تاسو مرګلو دې ځواب به څه شی وي؟ د ګوډ مارنینګ جواب همیشه په ګوډ مارنینګ دی. که تاسو څوک وایي چې ګوډ مارنینګ، ته هم ورته وایي چې ګوډ مارنینګ. که هغه درته ګوډ مارنینګ وایي تاسو ځواب به څه شی وي؟ ګوډ مارنینګ وي، نور څه شی به نه وایي ګوډ مارنینګ ګوډ مارنینګ.
نو تاسو داسې مطلب دا وایي سهار دی په خیر، تاسو واپس ورته ګډ مارنینګ په ځواب کې ویلی شئ. دا یو. دویم چې دی مرګلو چې بیا د ورځې 12 بجو نه کارول کیږي هغې ته ګډ افټرنون وایي. افټر معنا وروسته، افټر معنا وروسته، او نون معنا غرمه، غرمې نه وروسته چې شوي ماسپښین. نو موږ داسې وایو چې ګډ افټرنون، ګډ افټرنون یعنی ماسپښین دی په خیر. نو دا که ووایم چې ماسپښین دی، ماسپښین مو په خیر، نو دا معنا چې ګډ افټرنون. دویمه کلمه چې ډیره کارول کیږي خو د مارنینګ ګډ مارنینګ دا ډیره عامه کلمه ده. نو تاسو ویلی شئ چې ګډ افټرنون، ګډ افټرنون، هاي ګډ افټرنون. نو تاسو داسې هلو ګډ افټرنون، تاسو چا سره اول مخ شئ تاسو ته حتما همداسې کلمه وایي هلو ګډ افټرنون. نو مطلب دا چې کله چا سره پیژنئ نه او څوک مو لیدلي کتلي نه وي نو تاسو د های په ځای کوشش وکئ هلو استفاده کوئ. که چا سره پیژنئ مرګلي وي او نو کولی شئ چې د هلو په ځای های هم استفاده های ګډ افټرنون، های ګډ مارنینګ. ښه نو مرګلو وقت اواز کې به ستونزه په دې وي چې زه زکام یم، در حالې کې چې کوشش کوم چې اواز زیاتې تیزې خبرې وکړم، اواز په جیګ اواز سره خو نه پوهېږم ممکن هغه وي لږ جړ. نو زه باید نو مرګلو بیا هم وایم چې ګډ مارنینګ، ګډ مارنینګ، ګډ افټرنون، ګډ افټرنون، ګډ مارنینګ، هاي ګډ مارنینګ، هاي ګډ افټرنون، هاي ګډ مارنینګ. نو تاسو ځواب به د ګډ افټرنون په مقابل کې څه شی وي؟ ګډ افټرنون وي. دریم مرګلو چې کله لږه تیاره غوندې شي هغې دپاره ګډ ایونینګ، ایونینګ یعنی موږ تاسو وایو چې ماښام مو په خیر، د ماښام مو په خیر. نو موږ تاسو ګډ ایونینګ دپاره چې لږه تیاره شي تاسو ویلی شئ ګډ ایونینګ، هاي ګډ ایونینګ. نو دغه ګډ مارنینګ، ګډ افټرنون، ګډ ایونینګ دغه کلمات یا اصطلاحات دي چې تاسې د یو چا سره د مخامخ کېدو په صورت کې ویلی شئ. او اطمینان در کوم 100% اطمینان در کوم چې تاسو سره هر اهل مثلا لغت د انګلیسي ژبې اهل تاسو سره مخ شي، یا یو انګریز، یو امریکایی، یو د بلې وطن والا چې هغه انګلیسي ژبه وي، که تاسو سره مخ شي تاسو سره به حتما به درته وایي چې هلو ګډ مارنینګ. اوله کلمه به دوی همدا وي. نو اوس نورو مراحلو ته داخلیږم، لږ نور څنګه چې دې نه مخکې لاړ شم. نو دا خو تاسو الحمدلله زده کړه هاي، هی، هلو دغه او ګډ مارنینګ، ګډ افټرنون، ګډ ایونینګ دغه ابتدایي اصطلاحات و اکسپریشنز وو چې د ګریټینګز دپاره کارول کیږي دغه وو. او نور که دغسې مخکې لاړ شم نو اوس زه وایم هلو ګډ مارنینګ، مثلا اوس زه وایم هاو ار یو. دا خو ډېره عمومي کلمه دی چې موږ تاسې وایو. مثلا how are you یعنی مطلب ته څنګه یې. وګوره دا سیمپل پریزنټ ټینس د سچویشن د مرګلو سختي نه لري. ما درته وویل چې انفارمیشن کویشن اوله چوی کیږي او واپس پسې سچویشن کې ټو بی ور او فیکشن کې اګزلري وربونه واچوه. how are you یعنی how معنا څنګه، how are you یعنی ته څنګه یې، how are you. good morning how are you مثلا hey good morning how are you مثلا السلام علیکم سهار دی په خیر ته څنګه یې how are you. نو تاسې بالکل how are you لکه how are you که تاسې په د آر باندې تاکید هغه فشار راولئ how are you نو داسې به ډېر ښه شي how are you یعنی ته څنګه یې، ته څنګه یې. نو نه پوهېږم چې معنا یې ولیکم او که نه، ځکه چې دا ته او دا معنا څنګه او یې ته څنګه یې یا تاسې څنګه یې. ځکه چې دا جمع دپاره how are you که ته یو نفر وي how are you تاسې ویلی شي I am fine. که ځواب ورکوي دې به څنګه وي I am یا I am مخفف داسې هم لیکل کېږي. ما درته ویلي I'm fine زه ښه یمه. که چېرته جمع وي یعنی تاسو ډېر نفر مخاطب وي، یعنی هغه کس چې خبرې کوي شاګردان د 100 کسان ناست دي، یوګونه پوښتنه کې how are you یعنی تاسې څنګه یې. نو تاسې به بیا ورته وایئ چې we are یعنی مخفف یې داسې دی که نه we are fine موږ ښه یو. we are fine یعنی موږ ښه یو. دا دویمه خبره. نو تاسو چې څوک سهار کې hello good morning how are you نو تاسې
ورته ویلی شئ hey good morning we are fine. تاسې هم همداسې کلمې کارولی شئ. we are fine یعنې موږ ښه یو. ښه اوس لږ داسې یو بلې کلمې ته هغه ته داخلېږم ملګرو. د خدای دې وکړي دا زه پکومه ځکه چې وخت کم وي. نو ښه ځینې وخت چې ډېر مروج دی اوس وخت کې how are you په ځای how are you doing داسې کارول. how are you اوس how are you دا یو سچویشن و او how are you doing دا اکشن شو. هغه مخکې سیمپل پریزنټ ټینس و آر راغلی و خو ورب نه و. اوس پریزنټ کنټینیوس ټینس دی ځکه ING خوړلی دی او آر راغلی دی. دې نه پېژنه پریزنټ کنټینیوس دی. how are you doing معنا how are you دغه معنا خو مثلا ته څنګه یې یعنې کوم حالت کې روان یې دا معنا how are you doing. نو اوس وخت کې how are you doing دا هم ډېر مروج دی. دا معنا چې نو ځواب به دې څه شی وي هغې دې لیکلي چې how are you نو تا وایي چې I am fine. نو کله چې how are you doing نو ته به چې I am doing. نو دې سوال کې به تا ځواب نغښتی وي I am doing good I am doing fine I am doing great I am doing good یعنې زه ښه روان یم ښه یم. I am doing good زه یعنې ښه یم. how are you doing I am doing great زه بیخي ښه یم. good مثلا تاسو دلته fine تاسو مثلا دلته great معنا دا چې بیخي ښه GREAT great دا به تاسو greet نه وایئ great I am doing good I am doing wonderful I am doing fine I am doing great I am doing all right. مثلا دا ټوله تاسې ملګرو ویلی شئ. I am کوم وایو چې نه یې ښه I am not doing good I am not doing fine I am not doing well. مثلا زه ښه نه یم. تاسې دغه یعنې دا دویمه کلمه وه چې تاسو د دې لپاره کاروی شئ. اوس راځم یو ډېر عادي بل هغه ته چې هغه ښه how کې درته وایم. که موږ وایو چې حالات څنګه دي داسې هم کېږي how is. د how is دا مخفف دی دا اصلا داسې دی how is خو که زه د is لنډ مخفف داسې ورکړم how is it going دا هم دشي بله how is it going یعنی حالات څنګه روان دي. it اشاره time ته دی how is time going how is day going it منه هغه. نو how is it going hi good morning how is it going دغسې نو تاسو ویلی شئ چې مثلا how is it going یعنی حالات څنګه روان دي. it د هدف it دی. how is time going how is day going نو day او time دغه لپاره د it کارولی دی ځکه غیر ذی روح دی. hi how is it going hi good morning how is it going مثلا hi سهار مو په خیر حالات څنګه روان دي څنګه. نو تاسو ویلی شئ نو دې چې ویلی دی چې it تاسې دې نه خپله نقل کوی شئ. تاسې به ورته وایئ چې it is going well it's going well یعنی حالات ښه روان دي. all right مثلا تاسې ویلی شئ all right بیخي صحیح دي all right بیخي how is it going all right مثلا حالات صحیح دي. دا یو بله کلمه و ملګري چې how are you how is it going how are you doing دا ټول یو بلې کلمې ته ځمه ځکه وخت کم دی ملګرو. یو ډېره عادي عمومي یو بله کلمه ده چې هغه what's یا what is what's up چې ډېر داسې فرینډلی استعمالیږي. what's up hi good morning what's up معنا دا چې څنګه حالات دي څه حالات دی څنګه مثلا what's up تقریبا how are you په معنا راځي څنګه یې څه وضعیت دی څنګه حالات دی what's up. نو دا ډېره کارول کېږي ملګرو. دی دې په خاطر وایم چې تاسې ورسره حتما یا مخ شوي یې یا مخ کېږئ نو دې سره تاسې باید بلای وایئ hi good morning what's up یعنې څنګه دی. نو ته به چې what's up څوک درته وایي ځواب به چې شوي. ګوره ملګرو زه هر هغه لیکمه پوښتنه یې هغې ځواب هم لیکمه. دې ځواب تاسو ویلی شئ مثلا not much دا جواب دی یعنی ډېر څه نشته یعنی چی شی نشته مشغولتیا نشته مصروفیت نشته. یا nothing much not much یا nothing much چی شی داسې نشته. hi good morning what's up ته ورته وایې چې hi not much
not much nothing much یعنی دا شی چې شی نشته. ښه دا هم د شي بله طریقه او دې تر څنګ بلې طریقې ته ځه مرګانو بل اکسپریشن ته چې هغه کارول کېږي. نو تاسې دا شی what's going on مخکې مو ویلې how is it going دا وایي چې what's going on what's going on معنی جریان ته وایي go on روان یعنی څه حالت دی څه روان دی what's going on ته ورته ویلی شي all right nothing much not much همدغه جواب چې تاسې ورکړو همدا تاسې کولی شئ چې همدې کې همدغه ځواب ورته وکاروئ. ښه مرګلو دغه ابتدایي هغه مراحل و چې د ګریټینګز یا سلامونو دپاره. اوس هغه مراحلو ته داخلیږم چې هغې کې خدای پاماني کېږي یا خداحافظي وي یا ګوډ بای. نو دغه تاسو اوس تاسو جملې نور هم ښکلې کولی شئ په دې سره. مثلا تاسې کولی شئ ګوډ مارنینګ مثلا تاسو ویلې چې هاي ګوډ مارنینګ نو تاسې کولی شئ چې ګوډ مارنینګ سره دلته سر هم واچوئ. د سړي دپاره سر منه صاحب که ښځه وي تاسې میډم په بریټش کې ډېر میډم کارول کېږي خو امریکن انګلیش کې میډم بیخي نه کارول کېږي. د میډم په ځای میم دا هغسې میم ګوډ مارنینګ سر ګوډ مارنینګ میم که ښځه وي ګوډ مارنینګ میم how are you today مثلا داسې hi good morning sir hi good morning ma'am مثلا تاسې دلته یو کلمه کاروی شئ تاسې ویلی شئ hi good morning brothers good morning sisters good morning مثلا نوم هم کاروی شئ hi good morning my friend good morning my brother good morning my teacher good morning my mom my dad good morning my son نو تاسې کولی شئ دلته د جملې د ښکلا دپاره ښکلې ښکلې کلمات استفاده کوئ. مثلا زه یو څوک خطاب کوي ښځو او نرو ته دوی وایي ګوډ مارنینګ لیډیز اینډ جنټلمن لکه لیډي د ښځې دپاره کارول کېږي. دا چې کله جمع کېږي ما طریقه درته خیال په وای ختم شوی د هغې نه مخکې کنسونینټ د وای په آی بدلېږي ایس ګوډ مارنینګ لیډیز ښځو دپاره لیډیز. سهار مو په خیر اغلو او جنټلمن M-E-N د جمع دپاره جنټلمن یعنی اغلو او اغلو. نو مطلب ده د جنټلمن ګوډ مارنینګ لیډیز اینډ جنټلمن لکه داسې ویلی شئ. نو مطلب ده دا خو هغه ابتدایي مراحل و چې موږ پې خبرې وکړې. مرګلو ښایي ګوډ بای ته نه داخلیږم ځکه چې وخت کم دی وخت ډېر کم دی. نو زه دغه پوزیسیو اجکټیو چې دي دا ډېر مهم دي هغو ته داخلیږم. پوزیسیو اجکټیو مرګلو د ګرامر نه موږ خلاصون نشته. دا ګریټینګز زه به دا کې موږ به انشاءالله کنورسیشن کې ډېر ابتدایي مخکې ځو. خیر دی اول کې به لږ ورو بیا بلد کېږو. اول کې مثلا که لږ دغسې ورو روان و خیر دی تشویش مه کوئ. زه ګرامر برخې ته داخلیږم چې هغه پوزیسیو اجکټیو دی ځکه چې وخت کم دی. پوزیسیو اجکټیو ما درته لیکلی دی چې پوزیسیو معنا ملکیت ملکي اجکټیوز صفتونه ملکي صفتونه دا صفتونه دي. مرګلو موږ سبجیکټ پروناونز وویلې چې آی معنا زه آی زه خو مای معنا زما. اوس دا مې دې په خاطر مرګلو ولیکل چې ځینې وخت خاص موږ د تا پوښتنه نه کوو د تا د پلار د تا د ورونو د تا د ملګرو د تا د استاد او کلیوال پوښتنه موږ کوو. نو دې په خاطر نو زه خاص همیشه موږ پوښتنه دا نه وایو چې how are you یا how are you doing یا how is it going. موږ اکثره دا وایو چې پلار دې څنګه دی مثلا ورور دې څنګه دی کلیوال دې څنګه دی مرګلی. نو ځکه مجبور شوم. نو مای منه زما که زه وایم چې زما پلار my father زما پلار my teacher زما استاد my pen زما قلم my country زما هیواد my brother زما ورور. نو ته دا مې ځکه ولیکل. نو زه اوس تا نه پوښتنه کوم چې ستا ورور څنګه دی. اوس که زه وایم چې my brother منه زما ورور ښه زه خو اول لږ مخکې لاړ شم. my منه زما our منه وی په ځای آی په ځای ما استعمالیږي وی په ځای our منه زمونږ وی منه مونږ our منه زمونږ our teacher زمونږ استاد our country زمونږ ملک our pen زمونږ قلم. نو our ښه I وی you چې دی منه ته you are
نو دا به یو ورشي د تا یا د تاسې. که زه اوس تا ته وایم what is your name د تا نوم څه شی دی یا how are you مې مخکې ویلي اوس وایم how is your brother how is your father یا تا پلار څنګه دی hi good morning how are you هغه وایي چې good morning I am fine بیا پوښتنه کوي how is your father how is your father نو how is your father یعنی تا پلار څنګه دی how is your father ګوره دغه is ذکر راغلی دی چې هدف father دی پلار نه دغه ضمیر how is your father دی تا پلار څنګه دی که چېرته دغه هدف به how are you راتلو how are you او how is your father پلار دی څنګه دی نو ته به وایې چې my father ما پلار is fine ښه دی یا he is fine یا هغه ښه دی نو ښه you I V U دی معنا دوی چې څنګه به زه هغه ته بله صفته their د دوی مثلا Afghanistan is their country د دوی ملک دی Afghanistan is our country Afghanistan is my country نو دا تاسو my our your their زه د تخته پاکه کم بره طرفه د نوره ولیکمه ښه اوس هی منه هغه کوم صفت څنګه دی his د هغه his pen د هغه قلم مذکر ما درته ویل چې هی مذکر دی پاره استعمالیږي his this is his pen she د مؤنث دی پاره her مؤنث مثلا زه وایم this is her pen د هغې it د دې به څه شوي its this is its pen د غیر زیرو دی پاره نو مرګلو مطلب دا چې my our your their his her its دا مې ځکه درته وویلې چې تاسو پوه شئ اصلا چې مثلا موږ د څنګه د نورو پوښتنه وکړو د نورو مثلا د پلار hey good morning how is your father how is your brother ته به چې my father is perfect my father is sick مرګلو خاص داسې ما وایي چې همیشه موږ ته مثلا موږ داسې یو عادت دی چې که ډېر مصیبت او په غم او درد او مریضۍ کې وو څوک پوښتنه وکړي څنګه یې نو موږ ورته چې ښه یم څنګه مشکل خو نشته هیڅ مشکل نشته داسې نه اصلا اصول دا دی چې ته مریض وې زه تا ته وایم چې hi how is it going یا hi good morning how are you ته به وایې چې good morning I am not feeling well زه ښه نه یم I am sick زه مریض یم نو هغه ته وایي مثلا یا که ته ښه نه وي I am not feeling well زه ښه نه یم احساس د ښهوالي نه کوم what's wrong یعنی څه خبره دی I am sick I got sore throat I got stomach ache I got headache مثلا معده مې خوږي او مثلا دا ټول مرضونه یا سر مې خوږي دا شیان تاسې ویلی شئ نو my our your their his her its دا مې تاسو دپاره دې دپاره ولیکل مرګلو چې ته ډېر کارول کیږي زه درته وایم چې دلته یو کس زه دی how is his brother زه تا نه پوښتنه hi good morning how are you ته وایې چې I am good morning I am fine زه تا نه پوښتنه کوم how is your brother ته وایې چې he is fine how is his father د هغې و پلار څنګه دی his father is fine صحیح ښه مرګلو دغه ابتدایي مراحل وو چې ما درته وویلې در حاله کې چې نور وخت اجازه نه راکوي کني غوښتل مې چې البته ډېرې خبرې وکړم په دې کې ځکه چې ما چې کوم ګوډ بای موضوع مې کړې وه چې خدای په منۍ دپاره کوم موارد کارول کېږي دا خو هغه شیانو چې ته چا سره مخامخ کېږي نو خدای په منۍ دپاره هم ځان ته اصطلاحات شته چې هغه به انشاءالله په بعدي درسونو کې موږ پې بحث کوو خو زه په کنورسیشن موږ اساسي هدف د محاورې زده کول دي نو زه په ګرامر کې نسبتا تیز تلمه خو په کنورسیشن کې تیز په دې نه ځمه چې موږ باید کنورسیشن یعنی د انګلیسي محاورې زده کړو نو تاسو مرګلو چې سهار وایي هی لکه هی های هیلو ټول ویلی شئ های ګډ مورنینګ نو تاسو ګډ مورنینګ جواب به همیشه ګډ مورنینګ ته مو ته ویلی شئ ګډ مورنینګ هغه ته how are you ته ورته I am fine یا I am sick یا ویلی شئ I got sore throat I got stomach ache مثلا معده مې خوږي دا ټوله شیان موارد ته ویلی شئ که ما درته وویلی چې how is your father پلار دې څنګه دی my father is fine
My father is feeling fine. یا my father is feeling good. My father is feeling well. مثلا دا ټوله. یا my father is sick. He is in the hospital. مثلا ته دغه ټول موارد ویلی شي. هر رقم ته ابتدایي جملې موږ الحمدلله ټینسونه ویلی دي. ته بالکل ویلی شي hi مثلا good afternoon. How is it going? How is it going? یا what's going on? What's up? دا ټول موارد هغه دي چې ته کاروای شي. زه تا ته وایم what's up؟ ته به وایې چې hi nothing much یا not much. دا هغه اصطلاحات دي چې تاسو کاروای شئ. نو مرګلو خاص ممکن تاسو ډیر تمرکز په دی و چې how are you. نو how are you ترڅنګ how are you doing ډیر مشهور دی. what's up ډیر به تاسو خلکو نه واورئ. how is it going دا به ډیر وایي. what's going on دا شیان به ډیر واورئ. نو مطلب دا که تاسو کاروئ او نه کاروئ دا هغه اصطلاحات و چې ما درته وویل چې د greetings یا د سلامونو دپاره کارول کیږي. مثلا زه وایم hi my friend what's up. مثلا هغه شي hey nothing much I got sore throat today. مثلا I got stomachache I got flu. زه ریزی شمه. نو مثلا دا هغه ابتدایي هغه دی چې سلامونو کې کارول کیږي. نو زه شاته وروسته د بعدي درسونو کې ګوډ بای چې څنګه خدای پاماني کې have a good night have a good day مثلا have a wonderful night have a good مثلا be safe یا take care یا دغسې موارد انشاءالله په دغه باندې په جزئیاتو خبرې کوو. خو موږ تاسو اساسي هدف د انګلیسي ژبې محاوره زده کول دي. بیا هم درته وایم چې زه د درسونو کې ډیر تیز نه ځم. یعنې دا ډیر کم و. البته تاسو ته به ډیر کم وي چې greetings یا دا خو ابتدایي مراحل و په کار و چې لږ مخکې تللی وای. خو خیر دی ځکه چې استعدادونه الحمدلله ټول ښه دي. خو چون لایف دی او آنلاین دی ممکن موږ ته داسې ځینې مرګلي کیني چې هغو دلچسپي دا وه چې یعنې موږ مخکې تللی وای. خو زه مطمئن یم چې د ځینو مرګلو دلچسپي به دا وي چې نه همدا کم ښه دي خو چې ښه مو زده شي. ځکه چې موږ هدف د انګلیسي ژبې د محاورې یا د خبرو اترو زده کول دي. نو په دې اساس خیر د ابتدا کې لږ داسې کند او سست او داسې یعنی ورو که روان و مشکل نشته. آینده کې سرعت انشاءالله تیزوو او تیزیږو او درسونو سرعت به انشاءالله ښه کوو. بیا به کومې ستونزې نه وي. خو موږ ټول ټینسونه مرګلو بیا هم ټینسونه تکرار کړئ. دغه possessive adjective چې مخکې ما ولیکل ملکي صفتونه نو دا هم لږ چې my our your their his her its په دې باندې لږ ښکلې ښکلې جملې جوړې کړئ. نو انشاءالله ستونزې به نه وي. بیا هم څه مشکل وي او څه پوښتنې وي تاسې کولی شئ چې د میسنجر له طریقه هغه ما سره شریکې کړئ. انشاءالله زه په خپل وخت سره جواب در کوم. نو اوس د دې په خاطر چې د ویډیو اوږده نه شي تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وخت او ښې چارې.